کوډ به کولاو کو خپل دا سیکشن پوره شو فیچرډ سیکشن پوره شو په فیچرډ سیکشن پسې به دلته کې زه یو سیکشن کولاو کم او هغه دی ریویوز نو ما ورله دلته هم کلاس ورکړی دی کسټمر ریویوز سیکشن نو سیکشن به زه کولاو کم او کسټمر section او دې له به کلاس ورکم کسټمر ریویو section اوکې په دې کلاس کې خو را ټولو اول هیډینګ راشي دا نورو په شان دی دا h2 heading دی section heading او دا ټیکسټ دی کسټمر ریویوز STOMER ریویوز اوکې دا راغی کسټمر ریویوز اوس په پسې دا جوړم د ټول اول خو به دا زه په کانټینر کلاس کې والم که دا هیډینګ پکې هم بند کم نو ښه وی دا ټول به زه په کانټینر کلاس کې بند کم کانټینر کلاس کې به دا بند کم بیا به په دې پسې لاندې دا سیکشن چې دی دا ټول یو ډیو مطلب د دې ځای کې نه واخله دې ځای پورې دا ټول به زه په یو بل ډیو کې بند کم او دې له به نوم ورکړم ریویوز اوکې ریویوز ټیک شوه په دې کې به فرض که راځي پی ټیک کې زه ورکړم example pata review five reviews پر سکراغلو نقشانت review 1 review 2 review 3 review 4 5 دا یو سنگل review چې دا بیا په یو ډیو کې راځي دا سم as example پی ټیګ واغستو دا په ډیو کې راځي ټیک شو نو په دې کې به زه یو ډیو واخلم او هغې له به کلاس ورکړم سنګل ریویو ټیک سنګل ریویو کلاس دی بلکل ټیک شو په سنګل ریویو کې به زه اوس دلته کې خپله ریویو ورکوم نو څه چل به کوم یو به ایمیج وي فرض که زه په سپین کې به ولیکم چې را صحیح راشي یو به ایمیج وي او ایمیج ته به مخامخ چې دی ایمیج دی یو سایډ ته بل سایډ ته ورسره مخامخ ټیکسټ دی دغه شان یو ایمیج به راشي بل به راشي ټیکسټ اوکې بیا دا یو دغه مال کې یوز کو سپیشل کریکټرز دي دا چې لږ مخکې لاړ شي نور به مې زده کړي دا چې دی دا د سپیس لپاره یوز کېږي چې فرض که سپیس ورکړې په HTML کې نو بای ډیفالټ په دې یو سپیس اخلي د یو سپیس نه که دلته زه هم څونه سپیس ورکړم یو سپیس په اخلي نور به کار نه کوي نو چې سپیس ورته اپلای کړې د هغې لپاره طریقه دا ده چې د دې دا کوډ دی دا اینډ ساین بیا NBSP او بیا سیمی کولون چې دا ورته څومره اپلای کړې دې ته دلته کې سپیس راځي اوکې نو یو سایډ ته به ایمیج راشي بل سایډ ته به ورسره ټیکسټ راشي دا اوس ما څنګه کړي دي ایز یوزول مونږ چې را روان یو او کم کالمز چې سایډ بای سایډ راولو نو هغه مونږ په کالمز کلاس ورله جوړو او راولو اوس دا یو راشي چې لږ ایکسپلور کو چې دا څنګه کار کوي نو که دا زه په یو دقیق کې ډرا کړم مونږ د ټولو اول واغستو دا ټول د دغه سر نه واخله دا کسټمر ریویو دا ټول مو کانټینر کې بند کو کانټینر تقریبا داسې دومره دی که داسې څونه به وي ټیک شوه د دې سره پورې دا یو کانټینر راغی په کانټینر پسې بیا مونږ دا ریویوز چې څونه دي دا مونږ په ریویوز کلاس کې بند کړو داسې
نو فرض که دا چې کوم دی دې ته زه دلته لیکم ریویوز کوم ډیو چې دی دا په هغې کې راغی بیا د ریویو په ډیو کې بیا دا کم یو ډیو چې دی لږ ډارک کلر به یې کړو چې برابري دا کم یو ډیو چې دی دا بیا سنګل ریویو کلاس دی دې ته به زه دلته کې ولیکم یو شان کلري پته به یې لګي سنگل ریویو کلاس دغلته راغی بیا په سنگل ریویو کلاس کې بیا دننه چې دی دا کالمز دي مطلب یوه حصه دا ده یو کالم دا دی بل دا دی نو اوس دا کالم څنګه راغلی دا ټول که دې ځګي ته هسې خیال وکړئ نو دا ایریا چې ده دا د دې ټول څلورمه حصه ده څلورمه حصه یې څنګه ده دا د ټولو اول ما څلور حصې کړی یوه حصه دغه شوه بله حصه یې دا شوه بل حصه یې دا شوه بله حصه یې دا شوه ما څلور کالمز جوړ کړي ټیک شوه اوس جنرلی راشي دا څلور کالم دلته کې جوړو چې څلور کالم به څنګه راځي د کالم جوړولو دپاره خو د ټولو اول کار به دا وکړو چې موږ به رو جوړه کړو ټیک شوه یو رو کلاس ما واخیستو په دې کې به زه اوس ډیو واخلم او هغې کې به زه کالم جوړ کړم کالم 1 of 4 مطلب څلورمه حصه به یې د دې ټیک شوه کالم 1 of 4 ما جوړ کړو او زه یم چې دا د څلور کالم جوړ شي که زه د دې ډیفالټ سټایل ته وګورم نو دا څلور راغلو زه یم چې دا څلور په یو لاین کې دلته کې موږ درې راوستل په دې کې بیا انټرنلی موږ دوه کالمز هم کړو خو که اوس فرض که موږ څلور راولو څلور به موږ څنګه راولو څلور به موږ داسې راولو چې دا ټوله کومه ایریا چې ده دا 100% ده 100% ایریا چې زه په 4 ډیوایډ کړم د هغې نه راځي 25% نو دې له به مطلب دا دی چې زه وید ورکړم 25% نو راشي چې دا هم موږ په خپل دغه کې ټارګېټ کړو ګریډ سیکشنز کوډ دا دی 3 کالمز مونږ کړي چې درې به څنګه شو کې په یو لاین کې په یو لاین کې به دوه څنګه شو کې چې یو شانتي دغه بیا په سیل کې راشي کالم 1 of 4 مطلب چې څلورمه حصه والا مونږ ورکوو نو هغه به څه شي وید به یې څونه 100% ډیوایډ بای 4 به یې که نه او د هغې نه راځي 25% نو دې ته به زه دا 25% اپلای کړم او دا به هم زه فلوټ لیفټ کړم نو اوس دا چې څلور کالمز راغلو ټیک شوه څلور کالمز کې خو شو هغه خو څه مسله نه ده خو زه ویم چې دا یو کالم کم سپیس چې دی که زه هغه خپل بل دغه په دې باندې واپس راولم دا کم سپیس چې و دغه شان زه یم چې د یو کالم دا سپیس په دې یو ته اپلای شي دا نور درې چې دي نو دې دریو کالم دا سپیس چې دی کم دریو کالم دا سپیس چې دی دا د دې بلې ایریا ته اپلای شي دا دی دا یو سپیس دلته اپلای شي خو دا کم سپیس چې دی ته کې ایریزر راوالو دا زم دا کم سپیس چې دی دا ټول ایریا دا فل ایریا چې ده که نه 4/3 مطلب څلور کالمز کې ما ډیوایډ کړو خو دې کې دا 3/4 کومه ایریا چې ده هغه د دې ته اپلای شي نو داسې کالم هم زه جوړولی شم د هغې لپاره به زه اوس دا چل وکړم دا یو شو کالم 1 of 4 دا خو اسانه وه چې مطلب څلور حصې کم سکرین په هغې کې به یو حصه دې ته اپلای شي
خو که زه اوس داسې کار وکړم چې زه ویم دا 3 پسې زما نه دي په کار دا 2 به ترې لرې کړم او په دې کې چې زه دلته کوم ټکسټ لیکم په دې کې ما دا ټکسټ ولیکو دې دلته کې راغی دونه زه ویم چې دا بقایه کومه ایریا چې دا ایریا دی د دې شي نو دا ایریا مطلب ټوټل که زه دې ته وګورم نو دا څونه ده 25% ایریا دا راغله 25% دا راغله 25% دا ده او 25% دا ده نو که دې سره دا دوه نور 25% زه ایډ کړم د دې 25% سره نو دا ټول به راشي 75% دې سایډ ته دې ځای پورې او دا به راشي 25% نو دې له به زه وید ورکړم 25% او دې له به زه وید ورکړم 75%. که دا دلته کې سمپلي هسې دلته کې سمپلي په سټایل کې وکړم زه دې ته وایم چې وید is equal to 75%. ټیک ده نو هغه کار وشو مطلب چې ماته هغه ایریا دلته کې شو کړه خو زه وله سمپلي داسې دلته کې وید 75% نه ورکوم زه وید ویم چې دې له زه یو کلاس جوړ کړم او هغه کلاس له زه وید ورکړم 75% ځکه چې دا کالمونه 4 کیدای شي زه بیا یوز کوم نو دا به اوس شي کالم 3 of 4 3 of 4 څه مطلب دا ټول څلور حصې کړي ما اول یوه حصه دغه وه یوه حصه دا وه او درې حصې چې وې هغه دا دي اول مې څلور حصې کړې یوه دوه درې څلور ټیک شوه په څلورو حصې کې خو مې ورته وویل چې یوه حصه به په څلورو کې د ده شي بیا مې ورته دا وویل چې په څلورو کې به دا کوم بقایه درې حصې چې دي هغه به د دې پیراګراف ټیک شي دا څه شو کالم 1 of 4 په څلورو کې یوه حصه او دا څه شو کالم 3 of 4 په څلورو کې درې حصې نو په دې طریقه باندې به زمونږ هغه دا کوم کالم چې دی دا به تیار شي دې له ما کلاس ورکړو کالم 3 of 4 دلته کې به زه اوس په سټایل کې بدیل ورکړم چې کالم 3 of 4 چې په څلورو کې درې حصې کم دغه له زه ورکوم نو د هغې وید به شي 75% هغه به فلوټ شي لیفټ نو د هغې سره دا فایده وشوه چې څه غلطي مې پکې وکړه کالم 3 of 4 صحیح دی زه یې ګورم چې څه مسله ده پکې اوکې دا کې ما انسپیکټ کړو نو ماته د مسلې پته ولګېده چې تاسو ته څه مسله راځي نو بجای د دې چې تاسو په هغې پسې په کوډ کې ګرځئ کیدای شي په کوډ کې هم تاسو ته په اسانه میلاو شي خو اکثر کې کیدای شي په کوډ کې ورته په اسانه میلاو نه شي ځکه چې ډېر کوډ کم ځای پسې ګرځئ نو چې انسپیکټ ووهئ او دا کلیک بټن راولئ او تاسو ته په څه شیز کې مسله ښکاري په هغې باندې له پاسه راوایئ لکه په دې ریویو ما له پاسه راوغستو ماته د دې ایریا وښود چې دې دونه ایریا دې کې مسله نشته بیا زه ښکته رالم په دې ډیو باندې مې راپاسه راوستو نو دا کالم 3 of 2 کلاس یې راته هم دغلته کې شو خو او دا دی په دې ځای کې دغلته بره دا کلاس شو کوي کلاس یې راته هم شو کو په دې کې مسله نشته خو چې کله په دې باندې ما له پاسه راوستو نو مطلب په دې کې مسله دا د هغه ځای ته رسېدلی شي ما پې کلیک کو دلته کالم 1 of 4 د دې سی اس اس چې ما وکتو نو زه غلط شم هلته کې دا پراپرټي ما غلطه کړې ده او دې ته مې وید 75% اپلای کړی مطلب دا چې مسله د دې ځای نه ده نو اوس چې زه په کوډ کې لاړ شم ما خیال ونه کړل کې ټایپینګ کې مې غلطي وکړه کالم 3 of 4 75% وید اوس دا صحیح شو یو پکچر ته ایریا راغله او دا ایریا چې دا ډې ټکسټ ته راغله اوس په دې پسې بیا موږ مخکې ځو دا کالمز خو درې داسې جوړ شو نیکسټ دغه کې او په دې کې اوریجنل پکچر لګاو او ټکسټ په پکې لګاو